د یوټیوب الګوریتم څه شی دی او څه ډول کار کوي؟ موږ باید څه وکړو چې الګوریتم مو ویډیوګانې ډیرو کسانو ته سجست کړي او ډیر لیدونکي ولرو او همدارنګه سبسکرایبر مو هم زیات شي. آیا الګوریتم واړو یا کوچني یوټیوب چینلونو ته هم توجه کوي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې ډیری له تاسو به د دې د ځوابو په لټه کې. که د یوټیوب د الګوریتم په هکله په پوره توګه پوه شئ چې څه رقم کار کوي او څه ډول او د چا ویډیوګانې سجست کوي، نو تاسو ته به دا معلومات وشي چې وروسته له دې څه ډول کانټنټ یوټیوب ته پورته کړئ او کوم کارونه باید وکړئ چې چینل مو پرمختګ وکړي. د دې هرې پوښتنې ځواب په همدې ویډیو کې درکړم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه، په دې هیله روغ به وئ. زه فضل باری ریان او دا د فضل باری ریان یوټیوب چینل دی. که تر اوسه مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم درسره سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو دې ته چې د یوټیوب الګوریتم څه شی دی او څرنګه کار کوي. د یوټیوب الګوریتم هغه څه دی چې مناسب ویډیوګانې په یو مناسب وخت کې مناسب اشخاصو ته وړاندې کوي او هغه کارونه چې په دې جریان کې کیږي دې ته الګوریتم یایي. بله دا چې الګوریتم څه رقم یا څه ډول کار کوي، یعنی مطلب دا چې څه وظیفه لري. دوستانو، کله چې موږ یو ویډیو خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړو، کله چې اپلوډ شوه په دې وخت کې الګوریتم په اتومات ډول دا ویډیو چې موږ اپلوډ کړه څیړي. دا ویډیو مکمله مطالعه کوي چې په دې ویډیو کې څه دي، په دې ویډیو کې کوم شیان ښودل شوي، حتی زموږ څیره هم ګوري، بیا زموږ د ویډیوګانو ټایټل هم ګوري، حتی تامنیل هم ګوري. کله چې دا ټوله پلټنه یې وکړه او ټول معلومات یې راټول کړل چې دا ویډیو د څه په اړه ده، دا مناسب اشخاصو ته پیشنهاد کوي. البته کمو کسانو ته یې وړاندې کوي چې وګوري څوک کلیک پرې کوي که نه، ګوري او که نه. کله چې همدغو کسانو زموږ ویډیو ولیدله او ځینو لایک کړه او ځینو کومنټ هم ورکړه، نو دلته د الګوریتم دویمه مرحله شروع کیږي. اوله مرحله خو دا وه چې الګوریتم پوه شو چې دا ویډیو د څه په اړه ده او په ویډیو کې کوم شیان ښودل شوي دي. اوس په دویمه مرحله کې زموږ ویډیو واچ ټایم، لایک او کومنټونو ته ګوري. نو اوس ګوري چې په دې کسانو کې چا ویډیو ولیده او څومره یې ولیده او څومره لایکونه یې اخیستي. یعنی په ټوله کې که ووایم الګوریتم دا ګوري چې دې ویډیو په لیدلو خلک راضي وو که نه، د ویډیو ډیری برخه یې ولیده که نه. کله چې الګوریتم دا هر څه وڅېړي او په دې پوه شي چې دا ویډیو د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلې وه او د ویډیو ډیری برخه یې ولیده یا یې پوره ولیده او ځینو لایکونه او ځینو کومنټونه ورکړي وو، نو په دې صورت کې زموږ ویډیو نورو کسانو ته پیشنهاد کوي. خو که په همدې لومړي ځلې چې کومو کسانو ته پیشنهاد کړې وه او هغو کسانو زموږ ویډیو خوښه نه شوه، یعنې ټامنیل یې خوښ نه شو یا ټامنیل دوی راجذب نه کړل چې په دې ویډیو کلیک وکړي، یا که ځینو کلیک هم کړی وي چې څنګه یې ویډیو کتلې وي نو ژر ترې وځي، ویډیو یې نه وي خوښه شوې، یعنې د ویډیو کمه برخه یې کتلې وي او لایکونه او کومنټونه یې هم کم وو یا بیخي لایک او کومنټ نه وو، نو په دې صورت کې الګوریتم زموږ ویډیو ډیرو کسانو ته نه پیشنهاد کوي، بیخي نه پیشنهاد کوي، بیخي شاته یې ږدي. همدا وي چې زموږ ویډیوګانې کم لیدونکي لري او خلک په اندېښنه کې وي چې زموږ چینل پرمختګ نه کوي او ویډیوګانې مو لیدونکي نه لري. دا په یاد ولرئ چې د یوټیوب هدف دا دی چې تاسو په خپل پلیټفارم کې وساتي. یعنی یوټیوب نه غواړي تاسو ناراضه کړي او د یوټیوب نه مو زړه تور شي او نورو سایټونو یا پلیټفارمونو ته لاړ شي، لکه فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، نورو ته، ځکه هر پلیټفارم غواړي ځان ته مینوال جذب کړي. نو له همدې کبله یوټیوب غواړي چې خلکو ته ښې ویډیوګانې مخته ورولي او د خلکو د خوښې وړ وګرځي. لکه څنګه چې ما وویل الګوریتم مناسب ویډیوګانې په مناسب وخت کې مناسب اشخاص ته وړاندې کوي. دا معنا چې کله موږ یوه ویډیو د یوې موضوع په اړه اپلوډ کړو، نو کله چې نور کسان د دغه موضوع مینوال وي او یا دغه موضوع په سرچ کې لټوي، نو الګوریتم به په همغه مناسب وخت کې زموږ دا ویډیو همغه مناسب شخص ته وړاندې کوي. دلته به دې مهم ټکي ته هم اشاره وکړم چې د یوټیوب الګوریتم اصلا زموږ سره ډیر کار نه لري. یوازینی کار چې دی هغه دا دی چې د موږ د ویډیوګانو په اړه تحقیق کوي. نو الګوریتم په حقیقت کې د موږ مخاطبینو ته ډیر توجه کوي. یعنی الګوریتم کله چې وګوري فلانکی شخص د دې موضوع مینوال دی یا دا موضوعګانې په سرچ کې هم ډیرې لټوي، نو زموږ همدا ویډیو همغه شخص ته وړاندې کوي کوم چې د همدې موضوعګانو مینوال وي. الګوریتم هر شخص مطالعه کوي چې څوک د څه شي مینوال دی، ځکه چې څوک یوټیوب ته ننوځي او په سرچ کې کومه موضوع لټوي او کومې ویډیوګانې ډیرې ګوري، نو یوټیوب متوجه کیږي چې دا شخص د څه شي مینوال دی، نو د هغه د خوښې وړ ویډیوګانې ډیرې ورته مخته کوي.
ورته وړاندې کوي. هغه ویډیوګانې مخته وروړي چې کیفیت یې ښه وي، ځکه په یوه موضوع کې دا شي په سلګونه ویډیوګانې جوړې شوې وي، نو الګوریتم خو نشي کولای چې دا 100 واړه ویډیوګانې هغه کس ته وړاندې کړي، خو طبعا هغه ویډیو ورمخته کوي چې د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او نسبت هغه نورو 100 ویډیوګانو ته یې کیفیت ښه وي. نو د خپلو ویډیوګانو کیفیت ته هم پام کوئ. څو کلونو مخکې د یوټیوب الګوریتم داسې تنظیم شوی و چې هر هغه ویډیو به چې زیات کلیکونه پرې لګېدلي وو هغه به یې سجست کوله. په دې سره به ځینو په ټامنیل کې ډېر جالب او په زړه پورې لیکنه کوله، البته دروغ به هم وو. کله به چې د لیدونکو سترګې په ټامنیل لګېدلی نو حتما به یې ویډیو ته سودا کېدله او کلک به یې پرې کوله، خو چې کلک به یې پر وکړه نو ویډیو کې هغه څه نه وو کوم چې ده په ټامنیل کې لیکلي وو، نو ویډیو نه به زر ووتل، یعنی ویډیو به یې نه لیدله. خو بیا به هم الګوریتم دا ویډیوګانې نورو کسانو ته پیشنهاد کولې، ځکه په هغه وخت کې الګوریتم کلیک ته کتل. خو اوس یې تغیرات راوستلي، اوس په ویډیوګانو کې د کلیک شمېر ته توجه نه کوي بلکې د هغه پر ځای واچ ټایم ته ګوري. یعنی که څوک ستا په ویډیو کې کلیک وکړي مهمه نه ده، بلکې دا چې ستا ویډیو څومره وکتل شي دا ډېره مهمه ده. که ویډیو تر نیمایي او یا هم پوره وکتل شي نو د یوټیوب الګوریتم پوهیږي چې د دې ویډیو ډېره برخه یا پوره وکتل شوه او دا معنا لري چې لیدونکي ته په زړه پورې وه، نو الګوریتم داسې ویډیوګانې سجست کوي او هغه ویډیوګانې چې یو څو ثانیې وکتل شي او د خلکو خوښه نه شي او له ویډیو ووځي نو الګوریتم دا ویډیو شاته اچوي، نه یې سجست کوي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه یوټیوب غواړي خلک په خپل پلیټفارم کې وساتي، نو که خلکو ته بې کیفیته خرابې ویډیوګانې مخته ورشي چې خوښ یې نه شي نو کیدای شي د یوټیوب مینوال کم شي، نو په دې اساس یوټیوب هغه ویډیوګانې خوښوي کوم چې په یوټیوب کې خلک په لټه کې وي او یا هم خلکو ته په زړه پورې وي. که تر دې دمه مو ویډیو خوښه شوې وي نو یو لایک ورکړئ. نوي یوټیوبران یا هغه کسان چې نوی یوټیوب یې جوړ کړی وي او لږ ویډیوګانې یې اپلوډ کړي وي نو هغوی ته زما سپارښتنه دا ده چې تاسو باید حد اقل د 40 څخه زیاتې ویډیوګانې په خپل چینل کې ولرئ. په دې صورت کې د الګوریتم عملکرد زیاتیږي او ستاسو ویډیوګانې تحلیلوي، ټولې ویډیوګانې مو تحلیلوي او بیا یې سجست کوي چې دې سره به سجست کول هم زیات شي او خلکو ته به زیات پیشنهاد کیږي. یعنی که تاسو یوه یا دوه ویډیوګانې ولرئ، 3 ویډیوګانې، الګوریتم شاید هغه ډېرې پیشنهاد نه کړي ځکه الګوریتم دې ته هم ګوري چې تاسو څومره ویډیوګانې اچوئ، په کومو موضوع دي، دا ټولې سره تحلیلوي بیا پیشنهاد کوي. او دا هم کیدای شي چې ځینې کسانو حتی 5 ویډیوګانې اچولې وي بیا هم پیشنهاد شي، خو دلته یعنی ښه دا ده چې یا تاسو ویډیوګانې مخته نه ځي نو ویډیوګانې زیاتې واچوئ، 40-50 ویډیوګانې واچوئ نو هلته حتما الګوریتم ډېر ورته پام کیږي او دا به حتما پیشنهاد کیږي. که ټولې خبرې مې راټولې کړم او خلاصې درته ووایم، اول دا چې د یوټیوب د حصولو مطابق مخته لاړ شئ، ښې او با کیفیته ویډیو پورته کوئ، ښه ټایټل، ښه ډسکریپشن انتخاب کړئ او ټامنیل هم او ښه ټامنیل انتخاب کړئ. فکر کوم ما د ډسکریپشن یادونه نه ده کړې، الګوریتم د ډسکریپشن ته هم ګوري، هغه مطالعه کوي او بل دا چې په سرچن کې هم مرسته کوي، په سرچ کې. البته مثلا که تاسو د خپلې ویډیو د موضوع په اړه یو څه په ډسکریپشن کې ولیکئ، کله چې هماغه لیکنه څوک د یوټیوب په سرچ کې ولیکي نو ستاسو ویډیو به مخې ته ورشي. که څه هم هغه لیکنه چې په سرچ کړې وي هغه په ټایټل کې هم نه وي. نو دا و د ډسکریپشن ګټه. بیا هم که تاسو ته کومه پوښتنه پیدا شوې وي کولی شئ زما سره په کومنټ کې شریکه کړئ، زه حتما ستاسو کومنټونه ویایم او حتما به ځواب درکوم. که غواړئ زما نور ګټور معلومات له لاسه ور نه کړئ نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.